سلامونه او نیکی هیله. یو ورور د واتس اپ د لارې نه میسج را لګلی او ویلي دي که چیرته تاسو دا حواله په بریالۍ توګه سره ثبت کړه زه منم چې تاسو صحیح سیستم جوړ کړی دی. نو راځئ چې دا حواله وګورو. حواله داسې ده، دی وایي چې یو ګراک دی زما ته ویلي دي چې زما له خوا نه محمود ته په افغانستان کې 2000 درهم ولېږه. اوس دا صرف پخپله په اماراتو کې دی او غواړي چې په افغانستان کې د یو بل صرف د لارې نه محمود ته 2000 درهم ولېږي. خو خبره دا ده چې دی د خپل حساب څخه یعنې ځان پسې 2000 درهم لیکي او کوم کس چې اخیستونکی دی په افغانستان کې هغه افغانۍ اخلي. نو دا معامله به څنګه کوو؟ نو دلته دا صرف چې دی یو معامله د پیرودونکي سره کوي یا ګراک سره او بله هم د بل صرف سره چې په افغانستان کې دی. خو دا معامله بیا بل دا هم لري چې دا حواله باید تبادله شي د درهمو څخه افغانیو ته واوړي. نو راځئ چې دا حواله ترسره کړو. لومړی دا ووایه چې دا حواله زه په حواله وارده کې ونیسم که او که په صادره کې. چون مونږ دا حواله د یو حساب څخه گرفت کوو او بل ته یې لیږو، نو دا زه په حواله وارده کې نیسم. تاسو راشئ دلته به اول زه نیټه ولیکم که ورته متوجه اوسئ او بیا به راشم هغه کس آی ډي به انتخاب کړم، یعنې هغه ګراک چې دی 2000 درهم استوي. نو زه راځم د هغه آی ډي انتخابوم، حمید افغان دی. اوس نو 2000 درهم لیکم، 2000 مې ولیکل، کرنسي به دلته ورته درهم انتخاب کړم، نرخ خرید او نرخ فروش به ورته ولیکم او بیا به راشم دلته کرنسي به افغانۍ انتخاب کوم. تاسو وګورئ چې 14,130 افغانۍ راغلې او 1 روپۍ په تبادله کې موږ ته ګټه راغله. مفاد حواله به ورته ولیکم، یعنې دا کمیشن دی چې 10 درهمه به زه ورته ولیکم او دا به هم زه درهم کوم. د حوالې نمبر شته، نو منبع ورته لیکم، فرض مثال امارات او فرستنده چې دی حمید په خپله دی، ګرینده چې دی محمود دی. اوس دا زه د چا حساب ته لیږدوم؟ د دې حساب څخه ګرفت وشو، چون دا زه یو بل صرف ته وایم چې هغه په کابل کې حواله کړي، نو زه د هغه صرف حساب دلته انتخابوم. نو راځم دلته دغه صرف فرض مثال دغه د کابل صرفي ده، دا مې انتخاب کړه او دلته به زه ورته طلب انتخاب کړم ځکه چې دا پیسې باید د په حساب کې جمع شي. نو د دې حساب نه دلته وګورئ حمید افغان د حساب څخه دا پیسې کمیږي په څه باندې؟ په درهم باندې، او د حساب کې چې جمع کیږي هغه څه دی؟ هغه افغانۍ دي. دا به بیا هلته افغانۍ وسپاري. زه به دا اوس ثبت هم کړم او اوس راشئ ډاشبورډ برخې ته. د کابل صرافۍ وګورئ چې د حساب کې 14,130 روپۍ جمع شوي دي، طلب شوي دي او بیلانس یې هم دلته معلومیږي. د حمید افغان حساب چې دی هغه په درهمو ده، نو زه دلته راځم دا به درهم کړمه. نو تاسو وګورئ چې د دې حسابه ګرفت شوی دی 2010 درهمه. نو تاسو اوس ماته ووایئ چې په دې کې کوم مشکل و او که نه. 2000 درهمه چې و هغه د حوالې و او 10 درهمه همون کمیشن شو. نو زموږ بیا مفاد دلته نور معلومیږي چې دلته په درهمو دی او که زه د افغانۍ کمه نو دا زموږ د افغانۍ مفاد دی. نو که غواړئ چې د صرافۍ حسابونه مو چټک او راحت وي نو حتما دا سیستم وپیرئ. زما د واتس اپ شمیره ده 098 29 38 ښې چارې.